وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مولوي پندي جان په نامه د بلوچستان پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده، د یو سړي دوه ښځې دي. یوه ښځه یې راپورته سوله، په دا بله ښځه یې پټرول واچول. نو هغه ښځه یې وسوځله، د هغې ښځې یو بچی و، هغه بچی خو یې مړ سو، ښځه اوس زخمي ده. د دې ښځې تاوان په چا باندې ده؟ تاوان یې د دې بچي چې مړ سوی ده، د تاوان خو محترمه د دیت یې چې ده هغه په عاقلې د ښځې باندې ده، په میړه نه ده محترمه. او د ښځې تداوي چې ده دا هم د ښځې په عاقلې باندې ده وروره. هغه ښځه مړه سوله، هغه دیت هم د ښځې په عاقلې باندې ده، دوا یې په ښځه باندې ده. الله پاک دغې ښځې باندې چې دا جرم یې کړی، الله پاک دې روغ جوړ لره محترمه، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو استاد د 80 نفره شاګردانو سره دی، نو دی د شاګردان وهي. محترمه د تأدیب دپاره وهل جایز دی، هغه به هم د 3 لختو نه زیات نه وي، داسې لختې نه چې سم ورته تنبه سي، داسې چې مازې رعب ورباندې راولي وي ډاروي. اما په تعلیم باندې وهل د هلکانو دا جواز نه لري محترمه، باید ونه وهل سي. که ووهل سي نو دی ضامن ده وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. ډېرو خلکو کې عادت ته په تعلیم واړه ماشومان وهي. دا څو ورځې په دې میډیا کې ویډیو ګرځي، یو استاد د کشر هلک وهي. نو وهل محترم ابن خلدون خو ځکه ناروا بلي وي، دا د وهلو سره ماشوم سم کیږي نه وی، لا خبث پکې راځي، دروغ زده کوي. ځکه ابن خلدون رحمه الله وی وړکی ماشوم چې په سبق باندې وهي وی، دی بیا ډاریږي، دی خو کشر وي ډاریږي، نو چې سبق ته نه راځي بانه کوي، دروغ جوړوي ځان سره. چې استاد ته راسي، استاد ورته ولې پرون نه راغلی، دروغ ورته جوړوي. او کور کې مور پلار ته مازې دروغ جوړوي چې ځان خلاص کړي چې درس ته رانسي. نو دغه چې اول د وړکي ماشوم د دروغو ته ور فکر سو، دروغو جوړولو ته، دا د ټوله آینده خرابوي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي، شاهد الله حماسي په نامه د پاکستان نه. د ورور پوښتنه دا ده چې یو دکان سړی جوړ کړي، یو عالم راولي، ورته وایي چې په دې کې 2 رکعته لمونځ ماته وکړه د تبرک دپاره. صحیح ده محترمه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي و، کعب ابن مالک نومیده رضی الله عنه، د بخاري حدیث ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته بوته، میلمه یې کړي، بیا یې ورته ویلي چې دغه جي کې ماته مونځ وکړه د تبرکو د برکت دپاره. نو دا جواز لري وروره، جایز ده. الله دې ښه لره. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي، شفیع الله مهاجر کابلي په نامه. د ورور پوښتنه دا ده چې یو سړی چې لمونځ کوي په خپلو کالیو کې مونځ وکړي، دا بهتره ده د کار په کالیو کې، او که نور کالي واغوندي؟ محترمه د کار په کالیو کې فقها مونځ مکروه بلي، باید سم کالي واغوندي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده د پاکستان نه، خیبر پښتونخوا نه. د ورور پوښتنه دا ده چې د قرآن تفسیر د ساینسي علومو مطابق یا دغه تفسیر کول، دا که چیرته غلط ثابت سي، نو بیا خو به قرآن ته تاوان نه رسیږي. معنا چې دا غلط ثابت سي، نعوذ بالله، نو محترمه ټول ساینسي علوم غلط نه ثابتېږي وروره. کومه جزئیه چیرته غلطه ثابته سي، هغه بېله مسئله ده. کوم علمي تحقیقات علماو د علم ساینس کړي دي وروره، ډېر کرته د منګه په علماو کې بعضې خلکو باندې بد لګیږي. محترمه ساینسي تحقیقات چې دي هغه ټول قرآن نه ثابت دي، هغې ته قرآن اشارې سوي دي، بیخي ډېرې خوندورې اشارې سوي دي محترمه. نو مثلا اوس د ساینسي علومو به زه یوه خبر درته وکړم. قرآن کې الله عز وجل وایي، الله وایي مونږ ګرځولی سما اسمان سقفا محفوظا، دا یو چت ته د مځکې دپاره محفوظ چت ته. نو ته چې کله په دې باندې بحث وکړې چې دغه ستوري څه دي چې واریږي، د شپې ښکاري، دا خو د ورځې معلومیږي. علما د علم هیئت وایي دا ستوري چې دي دا ډبرې دي یا کاڼي دي یا تیږې دي، پاس له اسمان نه کته را روان سي، نو کله چې د مځکې اتموسفیر ته، دا د مځکې کومه هوایي طبقه ده، دې سره چې ټکر وکړي، نو هغه ټول په اور باندې بدل سي، هغه تیږه ټوله ویلي سي، ګرد وګرځېږي، اور وګرځېږي، دود ترېنه جوړ سي. که چیرته د مځکې دغه اتموسفیر چې دا د مځکې چت ته د هوایي طبقه ده، که دا نه ولی او دغه تیږې د ورځې په سوونو تیږې مځکې ته راځي، نو دا که په مځکه لګېدلی
نو په مځکه کې به هیڅ د انسان د استوګنې هغه نه وي. یعنې دا داسې دي لکه نن عصر کې د مزایل اوس که تا فکر وي د حماس مجاهدین په تل ابیب باندې توغندي ولي نو هغوی بیرته په هوا کې خنثی کوي. نو دغه الهي توغندي د مځکې ته راځي خو الله عز وجل په هوا کې خنثی کوي. وجعلنا السماء مونږ ګرځولی ده اسمان، یعنې دغه د مځکې اتموسفیر کل ما علاکه د اسمان د سقف محفوظه. نو دا محترمه د قرآن سره مخالف نه ده. هسې کومه یوه جزیه که هغه راسي هغه بېله مسله ده ورور. الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې صورت دعوا او دفع دعوا باندې پیسې اخیستل څرنګه دي؟ نو سمه ده محترمه، دا خو اجاره د مزدوري کوي، کار کوي، نو یو عمل د په دې باندې اجره اخیستل جواز لري ورور. الله دې جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي که چیرې یو څوک چاته تسبیح واخلي بیا بل سړي ته ورکړي، ورته وایي چې دا ته درسره واخلو، دی چې ذکر کوي ثواب شته که نسته ده؟ ولې نسته ده؟ دی وایي تسبیح یا کتاب. محترمه یو له هغه صدقو نه چې جاریه صدقه ده هغه د کتاب او د مصحف اخیستل دي وروره. دا تر څو چې هغه کتاب وي هغه تسبیح او دی ذکر ورباندې کوي، الله عز وجل دته ثواب او اجر ورکوي وروره. الله دې جوړ لره کامیاب. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د مونږ انا ده په کور کې، نو هغه مریضه ده، په پزه یې دانه ده، سجده یې سخت تکلیفوي. صحیح ده محترمه، بیا دې نه کوي. الله دې ښه لره. که تنا تندی لګولی سي تنا تندی دې ولګوي، که یې نسو لګولی بیا دې اشاره وکړي ورور. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مونږ جومات شهیدو د خاورو چیرې ویسو؟ پروا نه کوي محترم، دغلته هم استعمالولی سئ، صرف په بې عزته ځای کې مه استعمالوئ چې مثلا بیت الخلا او داسې کې، نور مشکل نه لري وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حماد لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده، د دیقاني په اړه یې پوښتنه کړې ده. وروره دیقاني څه ده چې هر شی پکې نیمایي وي، دا صورت صحیح نه ده محترمه. دا په ډیرو خلکو کې عادت ده چې په دیقاني کې هر شی په نیمایي باندې وي، کوډ هم په نیمایي، په دواړه قلبه هم په نیمایي باندې وي، سر هم په نیمایي باندې وي. د هر شی چې په نیمایي دا صورت جایز نه ده. دا صورت په فتاوا تنقیل حامدیه کې شامی ناروا بللی ده، او په شرح د مجلة الاحکام العدلیه د خالد التاسی کې هم شته ده. الله دې ښه لره وروره جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور بکواهي حاجي ګران په نامه پوښتنه کوي د فراه ولایت نه. وایي د موږ وطن کې عادت دا ده چې بعضې علما یا ملایان داسې کوي چې زکات راواخلي خپلې ښځې ته یې ورکوي. محترمه ښځې ته بیخي زکات صحیح کېږي نه، خپل زکات کوي، او یا د ورور زکات راواخلي خپلو کوچنیانو ته یې ورکوي. محترمه دین کې باید حیله جوړه نه سي، دا دین د حیلو نه جوړ نه کړل سي. الله چې په تا باندې زکات فرض کړی ده باید ورکړې کې فقیر ته، او که رښتیانن ورېرونه دي وي غریبانان یې ورکړې بیا مشکل نه لري وروره. هغه لا ډېر ثواب ده. الله دې جوړ لره وروره کامیاب.